Ruski. یاره جی دا چینیم پکې ولې اچوله جی موږ خو شربت نسکو. ما ته پته وه چې ستاسو شربت نه دی خو ځکه مې د خالي اوبه راوړې. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني چې زموږ هم دومره خیال وساتلو. ډېره مننه. د مسافرو خدمت کول زموږ فرض دی، خو داسې کار به وکړئ چې ماما مې روټۍ راوړي که نه نو روټۍ به ترخ کې ونیسئ او دلته کېنه به زه یې په لاره به وخوري. به زما خو د خور کور دی، زه به هم دلته په ډایننګ هال کې وخورم او څه چې کوم دی نو په لاره وکړه ترخ کې ونیسه. هېڅ ضرورت نشته، ته به د ده نه مخکې ځې ښه. چینګه کوې ورور یې مو شړلو. دا ورته لږ ځان نه چینی کړو، زما نه وړاندې خو یې تو شړلی. څه مړه دې خولې ته خو دې وګوره، زه به لاړ شم او په هوټل کې به ځان له کمره ونیسم. نو زه به داسې بس نه هرم چې په فوټپات به پروت یم، زه به هم ځان له کمره ونیسم. بس دا واړه د اوبه دې نو زیړو کم نه. بس اوس کښېنه، خبره واوره. یو خبره مې واوروئ، د افریقې د ساوت افریقې توتی تور زما خبره به لږ په غور واورې چې در باندې پوی نشي نور خبر نیم نه به پوهېږي. زه پرېږده چې دا روټۍ راوړي په اسامه ترخ کې به ونیسو، خو دا روټۍ به ترې خامخا وړو. اوس چې زه د بازاره راتلم او روټۍ مې راوړه نو ځای په ځای مې تپوسونه وکړو. د بازار هغه سر ته یو جینۍ اوسېږي، د هغې نوم شګفته دی. د پلار د نوم تپوس ته ونه کړو؟ نه، د پلار نوم یې چاله نه ورځي. خیر دا خو به ته لاړه شي معلومات به وکړې. ټیک ده. اوس به ته لاړه شي او روټۍ به یوسې او ورته به یې کښېږدې او ورته به وایې چې زمونږ څه کار دی، مونږ دننه ځو. که دا مې ورته وایي چې زموږ څه کار دی چېرته ځو که نه روټۍ به یې په ځای پرېښي او مونږ پسې به لګېدلي. دغه خو زه غواړم که نه. خیر ته روټۍ یوسه او بیا به ته راځه. اوکې. دا څنګه روټۍ شوه یار، موږ خو یې غرق فرق واچولو، خېټه کې منګکان نیزهبازي کوي. سپېره خدایوالیا ته خو ما یادې که نه خېټوره او خېټوره او دا دوی په خپله منګکان په خېټه کې کرکټ کوي. نو زه انسان نه یم، زه نه وبېږم. بس ته لرې چې بیا بل پورې خنداګانې مه کوو. خورې په خیر قدمونه دې بختور شه. مس شګفتې شکر دی چې رالې، په ایمان درته وایم که نه چې زه دې ونه وینم که نه نو مکمل مې مازغه کار نه کوي. بکواس بند که او روټۍ وخورئ. حاجي تیکي دي که چرګان دي او که کباب دي؟ نه تیکې دي نه کباب دي او نه چرګان دي. روټۍ به واخلئ او دلته نه به ځئ، باقي خو درته پته نه کوي. زما خو د خور کور دی، به زه به ایسار شم دا کباړي به ځي. کباړي نه دا لبړه به ځي، دواړه به ځو. بیا چې ځو دواړه به ځو، ګینې زه به هم دلته یم. بکواس بند کړئ، دواړه به دلته نه ځئ. زه به سهار ډونګې مونګې راکړه روټۍ موټۍ. دا روټۍ واخلئ، نیمه ستا او نیمه ستا. نو ایله بیله نیمه روټۍ؟ نیمه روټۍ ښه ده، د سنت طریقه ده. په نیمه خېټه باندې انسان نه بیمارېږي او نه بې سستي راځي. دا روټۍ واخلئ، په لاره به یې خورئ او ما ته ماما انتظار کوي، زه ځمه هغه سره چېرته څه کار نه دی. ځې چېرته یاره که تاسو مانه چېرته لاړې که نه نو مونږ به هم راځه بس راځه په دې به ګزاره هغې پسې به ورځو مړه. دواړه راپسې دي. هغه ما لیدلي دي، دا به کور دی. دې کور کې هېڅ څوک هم نشته دی. پوه شوې که نه؟ جی نو دوی به دې کور ته لاړ شي او زه به دا کور مالک خبر کړم جی چې ستاسو کور ته غله را روان دي. بس هغه به راشي او ښه د بوزوسکي به ته جوړ کړي. مطلب دا چې دواړه به همدې کور ته راځو. او که نه همدې کور ته به راځي. اوکې ته چې ځو راځه. زه د خیرت کور خو مې په نښه کوم. دا کور دی نه ګورې هېر نه شي. دا کور دی. بېغمه شه نه به هېرېږي. راځه لاړه راځه.
ونې د جوړو لاندې ټوله سونا پرته ده خو ماما جي دا سونه به وباسو څنګه دا ونه به په تبر وهو او چې په تبر وهو که نه نو نور رفته زما کار بس ټیک ده دا دواړه کورونه او داونه به ماته یادې زه به یو هفته پس راځم او دا سونه به درته مې ټیک ده راځئ چې ځو. راځئ چې ځو یا لکه دا ونه به څنګه پرې کوو دا دې به سوړه غری تور کې سبوره زور په خپل ورکو سرونه به مات شي ماړه څه بېوقوفانه خبرې کوي یاره بې وقوف ته یې که زوی په تبر به یې وو که نه په تبر خلک ونې نه وهي او که نه نو همدا زه یم که نه یاره دا روټۍ خو ما نه خوړی کېږي اوس روټۍ مراسم چرته هم تېرېږي والله کې هم سپوره تېرېږي پرېږده چې میږي وخوري دلته کېده وه زه چې زو خلک رانه لاړل په نښه یې که ګورې چې که نه بیا هېره را هېره مي که نه بازده ته بېغمه دا نه زما خیال یې لاړه زی باندې سر هغوی ځای نه ولیدو اوس په موږ څه کوي تا ته داسې چلو کوه چې ته لاړه شه شاګفتې پسې جی ما سره رابطه ساته جی سر او زه زما فارسټ افسر دی جی چې دا ونې وهلو لپاره څوک را روان دي ونه وهي خپل عمله راواستوه چې ښې خندېږي اوکې سر او چې دوی کله هوټل ته راشي او موږ د هوټل کې نه یو بیا تماشه کوه او هغې به وایي چې شګفته یعنې شاهده څه شوه ګرځي به درپسې راځئ چې زه سر راځئ راځئ ته ما ته دا ووایه که نه چې په دې ځایونو به موږ د شپې چاپه غورځوو او که د ورځې د شپې نه د ورځې د ورځې خو په کمرو کې به یا په بکسونو کې یا چېرته په بورو کې ایښي که نه او د کور مالکانو سره به څه چل کوو هغه به داسې کار وکړو چې د پولیس په وردی کې به راکړي که څنګه یاره څه زبردسته خبره دې وکړه دا خبره خو دې زما ذهن اخلي که نه خو دې تبر سره به څه کوو تبر به د کوم ځای نه پیدا کوو ونې لپاره تبر به په نغدو پیسو والو ځکه چې نه دلته تا پیژني څوک او نه ما او نه په تا اعتبار کوي او نه په ما او خوښه یې نه چې ځو چې ته هوټل ته شفټ شو او زه به ځکه راځه راځه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغلی راځئ کښېنئ مېرمن راغلې دي او جی څوک هم لټوئ زما څوک دي چې زه دې ولټوم زما هېڅوک نشته مور او پلار مې هغه مړه دي کورونه مې دي جایداد مې دی هر سړی غواړي چې ما سره واده وکړي هغه زما نه جایداد قبضه کړي هم هغه هر څه پرېښودل او دلته راغلم بیخي مې دلته هوټل کې کمره اخیستې وه خو د هر سړي نظر په ما باندې و چې دا یوازې جینۍ دلته څه کوي هغه کمره مې پرېښوده قدرتي مې ستاسو کوارټر طرف ته نظر شو قدمونه مې دې خوا اوچت شو راغلم هلته زه ځم نه نه چېرته ځې کېږه دمه شه نه که نه کوروالی به م خفه شي چې دا جینۍ دلته څه کوي هسې نه لانجه درته جوړه نه شي زموږ کور کې څوک دي یو